ورپسې لاړم نو یو باغ کې دننه حضور پاک مبارک ناست وی ما وی چې راشه نن د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصل کا نو ودرېدم په دروازه کې وی دې کې یو سړی راغی دروازې واله وی ما ورته علی رزقک په قلار شي اجازت ته غواړم استأذن لك وی لاړم رسول الله مبارک نه اجازت وغوښته الله رسوله څوک وی ابوبکر ما وی د الله رسول ابوبکر صدیق ته اجازت واړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر هم ورکا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق راننوت ما اجازت ورکو د جنت زیر میں ورکو نو د حضور پاک سره د کوي غاړه لکه جور زیو پاغې کې کېناست قفوته وی پاره به کې وی لږ ساعت پس بیا دروازه وډبېده وی میں علی رزقک په قلار شه څوکې وی عثمان میں اجازت دله غواړم نه عمر ما میں اجازت دله غواړم وی رالم رسول الله مبارک ته چې د الله رسول عمر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر مولا ورکو ما اجازت هم ورکو د جنت زیر مم ورکو هغه هم راغی د رسول الله مبارک په خوا کې د کوي په غاړه باندې کېناسته حضور پاک هم خپې مبارکې کوي ته ځوړندې کړی دی او دوی دواړو هم خپې کوي ته ځوړندې کړی څه مبارک صحابه د پیغمبر مبارک خوا کې نږدې وی لږ ساعت پس بیا دروازه وډبېدله ما وی څوکې وی عثمان میں علی رزقک په قلار شه اجازت دله غواړم وی لاړم رسول الله مبارک ته مې ووی د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی حضور پاک وفرمایل د اجازت هم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت زیر هم ورکا خو معلا بلون یصیبه یو مصیبت به ورته رسیږي یو تکلیف به وسره وی رالم وی حضرت عثمان لمې زیر ورکا چې رسول الله مبارک د جنت زیری او د شهادت دواړو د کې خو یاره تکلیف به ورسره وي الله المستعان الله نه مدد به غواړو که نه مدد الله نه غوښتلی کې نو یې راغی هغه چې کوم جور ځای و هغې کې رسول الله مبارک او حضرت عمر او ابوبکر ناست و ځای پکې نو دی ورته مخامخ کېناسته د کوي بلکل مخامخ نو د حدیث راوي وی مې خپل د دې نه یو اندازه واغېسته چې حضور پاک سره دا دواړه په هغه یو ځای کې کېناستل د دې دواړو قبرونه به نبي علیه السلام سره یو ځای وي عثمان رضی الله عنه بل ځای نو مخامخ کېناست نو دی به ورته مخامخ په بقي کې دفن کېږي دومره مبارک صحابي او د رسول الله مبارک یو لور هغه پې واده وه چې هغه وفات شوه بله لور یې ورکړه چې هغه بله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وی ابه مې عثمان له ورکړی وي دونه یې خوښ او د تبوک په غزا کې بلا سامان راوړه حضور پاک ته پیش کړ یاره داسې انعام یې وله ورکړه حضور پاک چې دا ډېر زبردست انعام دی وی عثمانه وی ته چې د نن نه پس څه عمل کې کوه په تا اسم نشته چې څه عمل کې کوه اسم نشته دا څومره لویه خبره ده مونږ خو یریږو او یو ځل حضور پاک داسې ډډه والې و ناستو خپې مبارکې خورې وې او په دې لاندې خپویه صادر نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغوی مقصې ناستو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغوی مغسې ناستو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نو حضور پاک نیغ کېناست او اخپو باندې زر صادر خور نو حضرت عمر رضی الله عنه لږ جذباتي و هغه وی د الله رسول ابوبکر راغی تاسو مغه ډډه والې وه زه رالم همغسې م ډډه والې او چې عثمان راغلی نو زر کېناستی او لاندې م په خپو صادر خور کړو دا ولې حضور پاک ورته فرمایي وی عمره وی د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې ته حیا کوي اشدهم حیاء عمر حیا پکې ډېره زیاته وه او د حضور پاک ډېر زیات خوښ محبوب او نور مناقب هم زیات دي فضایل شته نو چې قبر له به راغی دا صحابي چې جنتي دی او شهادت زیری ورته ورکړی شوی دی نو قبر ته به یې وجاړل او دونه به یې وجړل چې ږیره به یې لمده شوه نو وروڼو دا نقطه اوس وروښه نو چا ترې تپوس وکړو وایي د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې د قبر ذکر کېږي قبر له راشي نو دومره جاړئ چې ږیره دې لمده شي نو څه وایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی چې قبر د آخرت د پوړو لومبی پاوړی ده
که دا لومبه پوړی د چا ښه شي وروستو به د دې نه ښې وي انشاءالله او که دا لومبه پوړی خرابه شوه وروستو د هغې نه سختي دي او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې دا قبر مکان الوحدت یوازې والي کوټه ده بیت الوحدت دې کې څوک بني یوازې به پکې پروت بیت الدود د چینجو کوټه ده چینجي به یې پکې لړمانان به یې پکې او خاماران به یې پکې او ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې دا قبر روزانه سړي ته اواز کوي او څه وایي انسانه زه ګورې د وحدت داسې کوټه یم چې بل څوک به د سره ني یوازې به ماله راځې ځان سره د نیک عمل ملګرې راوله زه د چینجو لړمانانو خامارانو جالی ما ځان سره د دې دارو راوړه ځان سره او زه د تیارې کوټه یم ځان سره د ایمان رڼا راوړه ګوره نو قبر دونه خطرناک شی دی چې حضرت عثمان صاحب وته آیا حضور پاک به مقبرې ته ته د بقي مقبرې ته به رسول الله مبارک ته د شپې به کله کله ته د بقي مقبرې ته نو قبر خطرناک شی دی لیکن چې کم انسان له الله پاک د جمعې ورځ ورکي یا ولې د جمعې شپه ورکي نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا انسان به الله د قبر د عذاب او د فتنې نه په حفظ و امان کې وساتي دا یو انعام دی چې خدای پاک یو انسان له ورکي نو ګوره د رسول الله مبارک د وینا مطابق څه چې لومبی پوړی د انسان ښه شوه وروسته به الله پاک د هغې نه مو سره ښه معامله کوي دا د جمعې د ورځې د مرګ فضیلت دی زمارو د دې وجې نه زموږ علما چې د خدای نه سوال کوي څه وایي وی الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو سره د ایمان نه دا ورسره وایي یا الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو الله سره د ایمان نه راله راکړي بیا د جمعې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې څوک ښکلی اودس وکړي خشته اودس پېژنئ خشته اودس دې ته وایي چې هر خوله کې هم 3 ځله اوبه واچوئ پوزه کې هم 3 ځله اوبه واچوئ په مخ هم 3 ځله اوبه واچوئ یو لاس هم 3 ځله ووینځئ بل هم 3 ځله په سر یو ځل مسو کې ښه پوره په ټولو ویښتو لږ لاس نه په ټولو او بیا خپې هم ښه خشته 3 ځله ووینځئ دې ته ښکلی اودس وایي مخ قبلې ته کې دې ته ښکلی اودس وایي او د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي او د ښي طرف باندې شروع کې دا خشته اودس دی نو چې ښکلی اودس وکړي مسواک ورسره ومږي او بیا د جمعې مانځه را روان شي که د اولامبل او غسل کې د غسل نه مخکې ګوره اودس شته هلکه د غسل نه مخکې اودس سنت دی ښه دا کوئ د غسل نه مخکې اودس کوئ که چېرته داسې ځای کې تاسو ولاړئ چې خپو کې مو بو درېږي نو خیر د خپې مخکې مونځ یې وروسته ووینځئ او که په لوړ ځای باندې وي نو خپې مخکې ووینځئ او که چا د غسل نه مخکې اودس ونه که یېرې شو او غسل یې وکړ نو دوباره د اودس ضرورت نشته بس غسل شو بیا دویم د اودس ضرورت پکې نشته نو چې ښکلی اودس وکړي که غسل یې نه کړی هم او که غسل یې کړي د غسل نه مخکې خشته اودس وکړي مسواک ورسره ومږي خوشبو پورې او بیا په جومات کې په لار را رواني چاته ضرر نه رسوي او بیا جومات ته رادن نشي نو چې جومات ته راننوځي نو سلام واچوي او د خلکو په اوږو قدمونه نه اوچتئ مسلمانانو له پکار دی د جمعې آداب دا دي چې راشي نو لومبي دی نه دې مخکې ډکئ چې وروستو خلکو ته تکلیف نه او چې وروستو راشي نو بیا په اوږو باندې قدم اچول ګناه ده ګورې ډېر خلک راځي او په پردو اوږو قدمونه راړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واړول دله به خدای جهنم ته لاره تیاره کړي دی یو څو نقصانه کوي یو خو چې دی راځي د خلکو په اوږو قدم اړوي نو امام صاحب چې تقریر کوي د هغه توجه هم ګډوډه کوي دویم د خلکو توجه هم ګډوډه کوي او دریم دا چې د کبر هم وکړو مسلمانانو ته ضرر هم ورساو د خلکو په اوږو قدم اړوي خلک پرې خفه کېږي اواز کولی شي خیر دی چې خدای مو به خلک نږدې نږدې شي دا اواز کولی شي
البته بعض علما لیکي چې خلکو مخکې سپونو کې ځای خالی پرېښی دی او شاته ځای نه نو دا د خلکو خپله غلطي ده چې دی ولې خالی پرېږدي نو بیا خلک مخکې راتلی شي نو ګوره چې خشته او دسو کی او د جماعت ته راشي او چاته ضرر ونه رسوي او د خلکو په اوږو قدم وانه او بیا امام ته نږدې شي ګوره امام ته نږدېکت کې هم ثواب دی چې څومره نږدې کېنې دی کې اجر دی او بیا خطبه واوري واستمع خطبه واوري وانصت چپ شي خطبه واوري او چپ هم شي دله به الله پاک د لسو ورځو الله اکبر د لسو ورځو اجر او ثواب به الله ولیکي د لسو ورځو ګناهونه به وله خدای معاف کړي او یو بل حدیث دی او اخو ډېر اعلی په ترمذی شریف کې یو بل حدیث دی ادا چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې خشته او دسو کی خشته او دس منته وي مسواک به سره ومږي خوشبو پوری کی او بیا جمعه ترش جمعه تر روان دی پلاره چاته ضرر ونه رسي او بیا چې جمعه تراشي او رانه نوزي نفلو کی چې وقت مکروه ني نو 2 رکعات نفلو کی تحیت المسجد که وقت مکروه نو دي کینی نو سنت دیو کی د جمعه د مانځنه مخکې ثم صلى ما قدر له او بیا د امام خطبه ووري چپ شي او د امام خطبه ته متوجي شي او بیا منځ وکي اوه د یو کال د شپې د منځونو او دروازو دروجو اجر او ثواب ولا خدای پاک ورکړي دا سده لکه یو کال ټول شپه عبادت او تهجد کړی دي او یو کال ټول عمر روزي نیولې څومره لوی ثواب پکې او بخاری شریف کې یو بل حدیث دی دا غي مفهوم د توې مخه و چې کوم وخت کې بانګ نمخ کې د خطبه د بانګ نمخ کې ګوري د خطبه د بانګ نمخ کې چې کله زوال شي نو فرشتي په دروازه کې نو لیکي لومبي لیکي نو دا وخت په 15 ځای تقسیم کو 15 ځای لکه زه به د یو مثال درکم لکه زه به سو هم دته چې په سو باندې زوال کیږي لکه بانګ په سو په باندې په 12 مثال پته ور اغا زوال کیږي او مونږه په باندې په یو بجه مثلا خطبه وایو نو یو غنټه شو کړ نو غنټه چې لکه په 15 تقسیم کې سوري 12 منټه نو په باندې نه پس 12 منټو کې چې څوک راغی د په باندې نه والا لومبه 12 منټو کې چې راغی نو الله به دون ثواب ورکړي لکه چې اوخه د خدای په نوم حلال کړي او خیرات کړي او خلک سو خیرات ولشي مونږ امین تلشین شو چې چرګوټه حلال کنه حلال په خلکو حلال کړ په دنیا په خلکو چاته وي خیرات کوو صدقه کوو خیرات کوو نن په 15 کسره غیر کړو یو چرګوټه نه حلال او خو دې ثواب دی چې څوک په ورستانو 1200 منټو کې راغی دویم نمبر 1200 منټو کې الله به دومره اجر ورکړي لکه چې غوې د خدای په نوم حلال کړي او خیرات کړي په دریم نمبر 1200 منټو کې چې څوک راغی الله به دومره اجر ورکړي لکه چې یو ګړی حلال کړي د خدای په نوم او خیرات کړي چې ورپسې په سلورم نمبر 1200 منټو کې راغی الله به دومره اجر ورکړي لکه یو چرګ حلال کړي د خدای په نوم او هغه اچاله ورکړي او چې اخیری امام خطبه وی داغه نه مخ کې 1200 منټو کې راغی نو دا اجر ورکړي لکه چې یو اگې د خدای په نوم خیراتی ورکړي نو ګوره وختي راځي او چې کوم وخت کې امام خطبه شروع کی لکه دې چې بانګ یو خطبه شروع کوم نو بیا فرشتي خپل رجستر راغونډي کی او راشي غیم خطبه اوري نو د جمعې پر ورځ وختي راځي منځله یو قدم چې اخلاصوم چې قدمونه زیات شو په یو قدم خدای پاک ګناه راځي او په بل قدم باندې خدای پاک درجه بلندای دا د جمعې فضیلت شو دا خو د سړو د پاره شو خدای غریبانه بزګي زنانه بو چې دا موږ په ګلالو برباد شو ځکه دا ثوابونه هټولو سړو کټل او خدای ته خو پکې اسم ملون نشو نه
زنانه خوش قسمت دي سړی مهنت او مشقت کوي نو خدای اجر ورکوي ښځو له الله بې د مهنت مشقت نه الله اجر ورکوي دا ښځې خوش قسمت دي شکر دی اوس خو لوډ سپیکر دا زمانه ده نو زنانه د مهرباني کوي په خپلو کورونو کې دی دا خطبه دغه اوري تقریر د عالم دی اوري مسئلې دی اوري په هغې دی عمل کوي دی وخت کې مکمل متوجه شي زنانه چې بیان اوري او عمل پې وکړي لیکن زنانه دې څه کوي زنانه به خپل د ماسپښین منځ کوي او د ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت کوي او د 4 رکعاتو نه مخکې 2 رکعاته یا 4 رکعاته نفل دی وکړي چې څنګه زوال وشي نو زنانه دې 2 رکعاته نفل وکړي د 4 سنتو نه مخکې یا 2 رکعاته نفل یا 4 رکعاته نفل نو الله پاک به دا دې لکه راوړي دا زنانه چې ارمان دا دی نو نشم ته د جمعې مانځله اگرچه صحابو زمانه کې بر جمعې مانځله صحابیات راتلې خو د ښځو کور کې مونږ بهتر دی رسول الله مبارک فرمایي او بل دا زمانه د فتنې ده نو عایشې صدیقې په خپله زمانه کې دا فتوا ورکړې وه چې د فتنې زمانه ده که د فتنې زمانه به نه وي نو ښځې به مانځله تلې اوس خو د دور د فتنې دی د فتنې زمانه ده نو ځکه ښځې بندې دي نو لکه به ده وایي چې ارمان که مونږ ته هم د مانځه اجازت وې نو زه به مونځ ته جمعې مانځله تللی وم ما به هم د جمعې مونځ کې خو اجازت نشته نو یا 2 رکعاته د زوال نه پس یا 4 رکعاته نو دې له به خدای په کور کې بغیر د کړاو د تکلیف نه الله پاک دا اجر او ثواب ورکړي نو یو به دا مهرباني کوي د جمعې په ورځ چې وختي راځي د زوال نه مخکې په باندې په 12 زوال کېږي 12 راځي وختي راځي جمعات ته او چې زوال دغه ټیم چونکې نور په زوال کې نو دې وخت کې مونځ نه کېږي ښه بس اسې جمعات کې کېنې او په اطمینان باندې خپل ذکر کوي او چې کله بانګ وویلی شي نو دا 4 رکعاته سنت کوي او که ټیم وي او 2 سره زیاتیم کولی شي او بیا خپق قلار زمون علماء پیغمبر علیه السلام به دا تقریر مخکې نه کو دا خو موږ مخکې تقریر کو هغې به خطبه وي دا خطبه به د حضور پاک تقریر و خو زمون خطبه خو په عربی کې وي او په هغې عوام پوهېږي نه د دې وجې نه علما مخکې تقریر کوي نو د علماء تقریر ښه په اطمینان سره واورئ او بیا د هغې نه پس چاته به ضرر نه رسوي چې کله بانک شروع شي نو تاسو عوام به د بانک جواب هم نه کوئ لکې کولی شئ عوام به د بانک جواب نه کوي زموږ فقها وي اگر چې اختلاف پکې شته بعضې علما وي کولی شي لیکن راجح قول دا چې تاسو به نه کوئ امام یې کولی شي په لکې به د بانک جواب کوئ او بیا د هغې د بانک نه پس خطبې ته به مکمل متوجه شي غوږ به مې ږدئ او اورئ به هم خطبه او د خطبې دوران کې هر څه ممنوع دي تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا بل چاته وایي چې چپ شه دی هم ګناه وکړه ګوره نهی عن المنکر څومره لویه خبره ده واجب دي بل ته به هم دا نه وایي چې چپ شه دا هم د لغو وکړه فقط لغا دا د عبثیات وکړل خطبې نه ځان مشغول که بل طرف ته نو د خطبې دوران کې به هېڅ خبرې نه کوې مکمل چپ به مې خبرې به هم نه کوې او سوچ په دې بل خواني سوچ به هم امام طرف ته کوې د خطبې دوران کې بیا چې کوم وخت کې امام کینی په میانځ کې 2 خطبو دې وخت کې دعا د قبلېدو علامه ډېره ده نو په اړه کې د الله نه دعا غواړه په خولې مه غواړه لکه الله نه سوال کوه الله خو علیم بذات الصدور دی په زړه په حالاتو خبردار دی او بیا چې کله خطبه خلاصه شي نو بیا به مانځه ته ودرېږي په لمونځو کې او د مانځه نه پس بیا 6 رکعاته زموږ د صاحبانو مسلک دی 4 رکعاته مخکې کې 2 وروستو کې هم تعالی جایز دي او که دا 2 مخکې کې او 4 وروستو کې هم تعالی جایز دي دواړه صحیح دي که 4 د مخکې کړل 2 د وروستو کړل دا هم ټیک دي او که 2 د مخکې کړل ډېر علما دې لږه ترجیح ورکوي چې 2 مخکې کې او 4 ورپسې کې 6 رکعاته شو دا به وکړې د هغې نه پس دا ما چې راته کومه دعا ووایي نو دقه دعا مهرباني وکړې وایې ښه چې یا الله تا ستا طرف نه آواز وشو نو زه جومات له رالم یا الله ستا ما خطبه مو اورېدله الله مونځ مې مو وکړو اوس تا حکم کړی چې واپس خواره شئ په مخ د ځمکه کې او ځان له رزق وګټئ نو الله زه خورېږم په مخ د ځمکه رزق ګټم خدای زما په رزق کې برکت واچوي دا دعا ده دا په حدیث کې نشته بعض سلف او بعض علما ویلي ده ښه نو په دې باندې مو سره عمل کوي او بل درود شریف به د جمعې پر ورځ ډېر وایي زنانه دې مو یو تاسو مو وایي ښه پیغمبر مبارک به سفارش تله کوي او بل د جمعې پر ورځ روژه خو یوازې د جمعې منیسئ زیارت او پیغمبر علیه السلام به د ګل او د زیارت هم روژه نیوله او په فرمایلی وي د ګل پر ورځ اعمال خیږي او د زیارت پر ورځ اعمال خیږي نو زه روژه ځکه نیسم چې زه دا خوښوم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژهدار یم
نو که دا درې ورځې نیول ډېره بهتره به شي په هفته کې د ګل پرل او د زیارت پرل او د جمعې پرس خیر دی که نی کله د ګل او د جمعې نیسا کله زیارت او جمعه نیسا او کله کله پکې جمعه پرېږدم دا نیت به نه کوې دا سوچ به دې نه چې د جمعې دا روز مستقل ده روجې دپاره ده داسې نه ده د هغې نه بیا منع شوې ده نو دا د جمعې متعلق څه او خوشبو پورې کوئ ښه چې کله راځئ خوشبو او غسل کوئ او مسواک خامخا مږې ګورې وروړو د دې نسوارو نه ځان وساتئ ډېر خلک دا نسوار اچوي نسوار ښه شی نه دی غاښونه د له خرابۍ د غاښونو نه به دې بدبویي دي د خولې نه به دې بدبویي دي او اوره خرابۍ د هغې نه توبه وباسئ پیغمبر علیه السلام مبارک د مسواک ډېر زیات زور او اهمیت ذکر کړی دی نو مسواک ډېر زیات مږئ خامخا مسواک مږئ چې جمعې مانځه له راځئ او کوشش کوئ چې چاته تکلیف میلاو نه شي او ښه پوره توجه سره د بیان هم اورئ او بیا خطبې ته هم توجه سره اوسېږئ دا یو څو خبرې د جمعې متعلق مې راته وکړې الله دې په موږ تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځوي